افغان ښځینه زده کړیالانې وایي نارینه استادان او زده کړیالان د ښځینه محصلینو په ملاتړ پوهنتونونو ته نه ځي. یو شمېر ښځینه زده کړیالانو په یوه لیک کې د افغانستان د پوهنتونونو له نارینه استادانو او زده کړیالانو غوښتي دي چې د یا ټول یا هیڅ یو شعار ته په درناوي او د پرمختللي پر ځان بسیا او خپلواک افغانستان لپاره د پوهنتونونو ټولګیو ته له تګ ډډه وکړي او په دې برخه کې د ښځینه محصلانو ملاتړ وکړي. د ښځینه زده کړیالانو دا لیک پرون یکشنبه د کب په 14مه خپور شوی دی او له خپلو ټولګیوالو یې غوښتي دي چې په نوي کال کې د پوهنتونونو ټولګیو ته نه ورځي. د دې لیک په پیل کې لیکل شوي دي موږ د ټول افغانستان د بېلابېلو پوهنتونونو د ښځینه محصلینو یوه ډله تاسو ته دا لیک د زړه له کومې له خواشینۍ او هیلو سره لیکو. دوی له نارینه محصلینو ټولګیوالو او ملګرو څخه غوښتي دي چې د یا ټول یا هیڅ یو شعار سره یو ځای شي او ژمنه وکړي چې تر هغه چې زموږ د خویندو لپاره د پوهنتونونو دروازې خلاصې نه وي موږ چمتو نه یو چې ټولګیو ته لاړ شو. د یادولو وړ ده چې د اسلامي اماراتو د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې نن دوشنبه د کب په 15مه د پوهنتونونو دروازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي دي. د بلخ پوهنتون نارینه محصلینو د نجونو لخوا د ټولګیو د تحریم غوښتنه منلې او ټولګیو ته له ورتګ څخه یې ډډه کړې ده. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا په دې اړه یو مکتوب خامه پریس ته لیږل شوی دی او محصلینو په دغه لیک کې ویلي دي تر څو چې نجونې پوهنتونونو ته نه وي راغلي ټولګیو ته به نه حاضرېږي. دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.